ولسمشر غني د کرونا دوهمې څپې لپاره د هر ډول چمتووالي امر کړی. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. ولسمشر غني تېره ورځ ناوخته په ارګ کې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره په هیواد کې د کرونا له امله پر رامنځته شوي وضعیت او د دغه ویروس پر دوهمې څپې خبرې کړي دي. ولسمشر غني ویلي دي تمه لري چې عامه روغتیا وزارت د کرونا وبا له لومړۍ څپې تجربه اخیستې وي او دغه وبا پر وړاندې اړین تدابیر ولري. هغه ویلي چې ژر تر ژره به د کرونا وبا د پراختیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات چټک کړي، خو تر هر څه مهمه دا ده چې د افغانستان روغتیایي سکتور د دغه وبا د کنټرول لپاره بشپړ تیاری ولري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کرونا وبا دوهمه څپه پیل شوې ده او ښایي زرګونه کسان بیا هم په دغه ویروس اخته شي. دوی پر هیوادوالو غږ کړی چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او په دې توګه خپل ځان او کورنۍ له دغه وژونکي ویروس وساتي. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریاست بګه دعا